شیخ الاسلام محمد تقی عثماني دامت برکاتهم العالیه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو عجیبه شانداره مقوله نقل کړې ده. هغه لیکي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویلي چې که څوک د لمانځه څخه وروسته هر لمونځ چې وکړي چې کله یې لمونځ خلاص کړي دی دا دوې کلمې ووایي: الحمدلله او استغفر الله. نو په دې وخت کې شیطان ووایي وای دغه انسان زما ملا را ماته کړل. په دې کې عظیمې فواید دا دي که په دا لمانځه کې ستا څخه کومه کوتاهي شوې وي هغه به رب العزال تا ته په دې استغفار ویلو درته معاف کړي. دویم چې الحمدلله ویل کیږي عظیمه فایده دا ده چې یا الله شکر تعالی را حمدی تعالی را چې ما ته دې دا توفیق نصیب کړي چې ما دا لمونځ ادا کړي پر خپل وخت باندې او په جماعت باندې. نو دغه دوې کلمې تاسو ته هم زه وایم چې کله لمونځ خلاص کړي نو الحمدلله او استغفار استغفر الله العظیم دا در سره وایست نو تاسو به په دې وخت کې د شیطان ملا ورماته کړې وي. د شیطان ملا دی الله دغسې نوره هم ورماته کړي.